وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا امام نووي رحمه الله دا کتاب دا شرح پا سلسلہ کی دا مبارک درسونو او پا تیرشیوی درس کی منگا حدیث نه درشم ختم کرو، یو کم سلویختم حدیث آغا منگ دا اللہ پا توفیق سر ختم کرو چی پاگی کی دا خبر بیان شیوه چی اللہ سبحانه وتعالی دی امت تا خطا او هیر او دغشان کچرتا زور زبردستی پچاوشی نو دا اللہ دی امت تا معاف کری دی او دا دی ورطا بخانه کری دی. نن با انشاءاللہ دا سلویختم نمبر حدیث نا شروع کو چی دا یو دا سی حدیث تے چی پا دی کلوی نصیحت پروت تے دا مسلمانانو دا پارا او پا دنیا کی دا جون دا تیرولو طریقہ پا کی بیان شوی دا. سپیکری دا سٹوری بند کری پا دنیا کی دا جون دا تیرولو طریقہ پا کی بیان شوی دا چی مسلمان با پا دنیا کی جون سنگ تیرے. دا حدیث تے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دا حدیث تے دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اغوی چی اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی ویچی اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر راگئی او زمان پا دی اگے لاس کیخو، زمان پا دی ولوی لاس کیخو. فقال نمات دوی کن فی الدنیا کأنک غریب، و دنیا کی دیسی جون تیروا لکا تچی دلتا ناشنائی، او عابر سبیل، یا دیسی جون تیروا لکا پلار باندی دا تیریدون کی مسافر. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بدا خبرک ولا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، چی ما خمد بن رائشی نو دا سحر انتظار مکوا، و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، او کل چی دا بانی سحر شی نو بیا دا ما خام انتظار مکوا. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، او دا روغ صحت دا بیماری در اتلو پوری غنیمت وگانا، او دا جون دا مرگ در اتلو نمخ کی غنیمت وگانا. دا حدیث امام بخاری رحمه اللہ راوڑے دی او سن اشنا حدیث تے او پا دی کی سا دا فائدون ڈکی خبری دی زمان دا پارا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر تا دا قیمتی نصیحت کردے، کن فی الدنیا کأنک غریب، پا دنیا کی دیسی جون تیروا لکا یو ناشنا کسی بیوزی کی، او عابر سبیل، یا پلار بانی تیریدون کے مسافری. دیزی کا عبداللہ بن عمر وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان پا اوگا لاس کے خود. فائدہ دی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا چاگا بکل دا ملگری لاس نیو چی خبر بیوتا کولا
کله به وله په دې اوږه لاس کېښو او کله به یې داسې په دې سینه کې داسې ووو چې خبره سړی سړي ته کوي او کله به یو سړی ځان ته رانږدې کو. دې کې فایده دی چې اورېدونکی خبره بیا په توجه سره اوري او دا د صحابه کرامو خوښه وه. دا موقع هغوی به د الله نه غوښته چې چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ سره خبره کوي او زمونږ په لاس کې لاس کېږدي، زمونږ په اوږه لاس کېږدي، مونږ ځان ته رانږدې کړي. د دې نه زیاته لویه د عزت خبره څه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک دی او انسان په اوږه باندې کېږدي. نو استاذ له پکار د دې ځینې دا فایده، استاذ له پکار دی چې هغه د شاګردانو سره د شفقت او د نرمۍ او د مهربانۍ معامله کوي. که هغه استاذ دنیوي او که هغه دیني، که هغه دین ښیي او که هغه د دنیا علم خلکو ته ښیي. خو استاذ چې څومره مهرباني نو دومره شاګرد د هغه نه زده کړه ډېره کوي. په بعضو حالاتو کې بیا نرمي نامناسب وي، داسې هم نه دی چې بس همیشه به نرمي. بعضو ځایونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غصې نه هم کار اخیستی دی. نو کله سړی سختی کوي، کله نرمي کوي او حکیم انسان هغه چا ته ویلی کېږي چې د هر ځي سره مناسب کار او مناسبه وینا کوي. نه به یو سړی همیشه نرمي او پستې وي او نه به همیشه یو سړی سختی کوي، بلکې د بعضو ځایونو سره سختی مناسب وي او د بعضو ځایونو سره نرمي مناسب وي. او دا صرف معامله د استاذ او د شاګرد نه بیانوم، بلکې دا لکه د ښځې او د خاوند ژوند. او سړی به همیشه د ښځې سره د سختۍ ژوند نه تیری او نه به همیشه نرمي کوي چې هغه ناروا کارونه کوي، د شریعت خلاف کارونه کوي او دوی زما اخلاق نرم دي، یا داسې کارونه کوي چې هغه نامناسب دي د معاشرې سره، د عرف او د عاداتو سره، او دوی وایي چې زما اخلاق نرم دي. نو دغه شان د بچو سره همیشه نرمي هم نه ده پکار او همیشه سختي هم نه ده پکار. او دغه شان عام مشر چې په مؤمنانو باندې که هر قسمه مشرتیا ورسره هغه له پکار دی چې د حالاتو مطابق کله سخت مزاجي کوي او کله نرم مزاجي، چې په څه کې فایدې هغه کول پکاري. او هغه انسان چې په حکمت نه وي پوهه، هوښیار نه وي او الله ور هوښیارتوب او پوهه نه وي ورکړي، نو دی په هر ځي کې په هره ځمکه باندې خپل خوی هغه راښکاره کوي. زموږ دا بعض خلک دا صفت کوي د یو نیم سړي او نر سړی د هر ځي کې خپله کوي. هر ځي کې خپله کول دا ګورې نرتوب نه دی، او هر ځي کې خپله کول درته یو فایده ذکر کوم، تاسو اول پرې راورئ. هر ځي کې خپله کول د هوښیارتوب نه دی، نه نرتوب دی نه هوښیارتوب دی او نه د سړي په پوهې دلالت کوي، بلکې هوښیار پوهه انسان هغه څوک دی چې هغه د هر ځي سره مناسب کار کوي، د هر ځي سره مناسب خبره کوي. تا په ځان لازم کړي چې زه په هر ځي کې هغه څه کوم چې څه زما خوښوي، دا خو څه خبره نه شو. کیدای شي یو ځي کې ستا دا خبره ستا دا کار نامناسب. نو خبره مې دې پورې کوله چې استاذ به همیشه سختي هم نه کوي او استاذ به همیشه نرمي هم نه کوي. کله چې نرمۍ ته ضرورت راشي نرمي به کوي، سختۍ ته به ضرورت راشي سختي به کوي. خو په استاذۍ کې د مهربانۍ او د شفقت ته طرف چې دی دا به زوروري، ځکه چې استاذ مثال د پلار دی، د تربیت کوونکی دی، نو د ده په زړه کې به رحم وي. د علماو دا طریقه ده، د یاده کوي دا خبره، د محدثین خصوصا دوی چې کله درس شروع کوي نو اکثر د شاګردانو ته یو حدیث بیانوي او د هغې سلسله ټوله داسې د سندې چې ما اول د خپل استاذ نه دا اورېدلی، یعنې هر راوي دا وایي. لکه اوس موږ د بعضو علماو نه اورېدلی دی، نو که چاله موږ دغه سند ورکوو نو دغه شان یې ورکوو چې ما د خپل پلاني شیخ نه اولنی حدیث دا اورېدلی دی، یعنې زه چې ورسره کېناستم اولنی حدیث دی ما دغه اورېدلی.
هغه دا وایي چې ما د خپل استاذ نه اولنی حدیث دا اورېدلی دی، او هغه دا وایي بره چې ما د خپل استاذ نه اولنی حدیث دا اورېدلی. دا ناشنا سلسله ده د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې. ټول دقه شان وایي چې ما اولنی حدیث دا اورېدلی. هغه حدیث دا دی چې څوک په چا باندې رحم نه کوي یا څوک په ځمکه وله باندې رحم نه کوي، عرش وله په هغه باندې رحم نه کوي. د حدیث ګوره د درس په اوله کې بلکل راوړي. اولنی حدیث شاګرد استاذ نه اوري، استاذ یې شاګرد ته بیانوي. معنی دا چې ای شاګرده زما او ستا په منځ کې معامله به ټوله د رحم او د شفقت او د مهربانۍ وي، بلکې دا د استاذ رحمت او شفقت او مهرباني ده چې دا وخت یې دومره ورکړی ده او د خلکو د دین ښي. نور رحمت څه ته وایي، نور شفقت څه ته وایي؟ یو سړی لګیا دی ستا د آخرت ورسره سوچ دی، نه دنه څه غواړي، نه د باندې څه خدمت کوي، نه د باندې څه بوج یې ښودی، خو صرف تا ته دا وایي چې دا لار د جهنم ده په دې مزه، دا لار د جنت ته په دې باندې زه. د دې نه زیات مهربان انسان څوک دی؟ کیدی شي چې د بعضو مور پلار هم دا مهرباني په هغوی باندې نه کړي، داسې به پکې ډېري چې د هغوی مور پلار به په هغوی دا مهرباني نه کړي، هغوی ته به د جنت لار نه واضحه کړي، هغوی ته به دیني تربیت نه ښوولی، هغوی له به عقیده نه صحیح کړي، هغوی ته به قرآن او حدیث نه ښوولي. خو دا استاذ په دې مسله کې د مور پلار نه هم زیات مهربانه دی په دې خلکو باندې چې دی ورته لار د جنت ښیي. مور پلار کله بچي ته دقه نصیحت کوي، دنیا ګټه، مزدوري کوه، واده وکړه، په خپلو خپو ودرېږه، ځان له څه جوړ کړه، څه وکړه، دقه خبرې چې د اکثر د دنیا پرست مور پلار چې کوي. خو چې کله دا عالم راولګي تا ته په جومات کې، په اجره کې، په بیټک کې، په بل ځای کې او په بل ځای کې لګیا تا ته نصیحتونه کوي په قسمه قسم طریقو سره، دی په دې کې مهربانه دی په تا باندې ستا د مور پلار نه هم زیات. هغوی سره دا غم نشته چې ته په آخرت کې چېرته ځي، او د دې سړي سره دا غم دی د هغه ژوند په باره کې چې هغه ابدي ژوند دی، همیشه د ستا د هغې غم راغستی دی. نو د استاذ معامله اصل بنیادي ده د مهرباني او د شفقت. یو سړی تا له وخت درکوي او تا سره کیني، نور مهرباني او شفقت څه ته وایي؟ دغه عالم او استاذ چې د شاګرد ورسره کیني، دی شهوت هم لري، دی بچي هم لري، دی ښځه هم لري، دی خېټ هم لري، دی دنیا هم لري، دی مصروفیات هم لري، او په دې هر څه کې هغه کوشش کوي چې د خلکو د دین بیان کړي. عجیبه څه ده چې هغه خلک چې دی نو هغوی کې بعض نه مني او د سره نه کښېني، نو دا دین نه یې زده کوي. ګوره د مهرباني او شفقت د هغه ته چې هغه د هر څه باوجود د خلکو د دین زده کول غواړي، خو هغه چا ته چې دین زده کول غواړي په هغو کې به ډېرو کې کوتاهي ده. نو د استاذ او د شاګرد معامله بنیاد یې په څه باندې دی؟ په شفقت او په مهرباني. الرحمن علم القرآن، الله وی الرحمن رحم کوونکی ذات، علم القرآن قرآن خلقو ته ښوولی دی. نو ګوره دا علما وی چې دا الرحمن وی بیا علم القرآن، معنی دا چې دا د الله رحم او کرم دی چې د قرآن خلقو ته ښوولی دی. او اشاره پکې دې ته ده چې علم القرآن، الله د انسان ته دا قرآن ښوولی دی، د پیغمبرانو له د رسالت ورکړی دی، بیا د هغې د بیان طریقه، بیا خلکو ته وضاحت، دا د الله رحم دی. نو دغه شان دا استاذ چې بیا دا قرآن او حدیث چاته ښیي، دا وحی چاته ښیي، هغه به مهرباني، هغه به رحم کوونکی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مهربانه استاذ او ډېر شفقت کوونکی استاذ. عبدالله بن عمر په اوږه باندې لاس کېښو، هغه ته دا نصیحت وکړو. د دې حدیث په شان نور حدیثونه هم شته، لکه دا خو امام بخاري راوړی دی، د دې په معنی باندې نور ډېر حدیثونه دي. لکه یو حدیث کې دا راځي، امام ترمذي رحمه الله راوړی دی او نور علما هم راوړی دی، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي مالی وللدنیا، زما د دنیا سره څه کار دی؟ زما د دنیا سره څه کار دی؟ د دنیا زما سره څه کار دی؟ ښه نو د دنیا کې چې دا ژوند تېری، یا رسول الله د دې څه وی ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجره ثم راح وترکها. صحیح د دنیا سره زما تعلق شته، خو هغه تعلق صرف دومره دی لکه یو سور چې په سورلۍ باندې روان یو مسافر او یو ځای کې ستړی شي او د ونې په سوري کې دمو کې د څه وخته پورې بیا لاړ شي.
دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زما تعلق دی د دنیا سره صرف دغه درجه کې دی. او یو بل حدیث کې داسې راځي، دا امام ترمذي راوړی دی، پای کې عبدالله بن عمر وی اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ببعض جسدی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د بدن په بعض حصه باندې لاس کېښو او دی وی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. په دنیا کې ژوند په دو طریقو سره تیروه، یا د مسافرو ژوند تیروه او یا د ناشنا خلکو ژوند تیروه. وعد نفسك من اهل القبور، هغه حدیث کې سره دا زیادت او ځان شماروه په قبرونو والو کې. ولې ځان شماروه په قبرونو والو کې؟ مرګ یادوه چې زه به م هغه ځي له ځم، زما انتها یعنی لازم نه دی چې خلک به زما په باره کې دا وایي چې دی قبر والا دی، او لازم نه ده چې خلک به زما باره کې وایي دا قبر والا دی. د اوس نه ته زه یم زه قبر والا یم، د اوس نه دا خبره زه خو ښه واضحه کوم که ستاسو کې څوک نشي ویلی شي هغه جدا خبره، خو زه خو ښه واضحه کوم چې زه قبر والا یم، نن یا سبا یا بل سبا، خو زه خو به دغه ځیله بسو. فهغه حدیث کې ورسره بیا دا زیادت دی، لکه د عبدالله بن عمر دا قول پکې دی، په هغې کې ورسره دام دی فإنک لا تدري یا عبدالله ما اسمک غدا، ای د الله بنده تا ته دا پته نشي چې سبا ستا څه نوم دی، یعنې سبا نه مراد قیامت دی، د قیامت پر وروسته څه نیک عمل بدبخت جنتی جهنمی هېڅ پته نشته. نو دا حدیث چې دی دا ډېر ناشنا حدیث دی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. چې یو سړی دنیا کې داسې ژوند تېروي، او دا مسله ته ښه واضحه کوم چې یو سړی دنیا کې داسې ژوند تېروي لکه د مسافر یا د ناشنا انسان، نو دی به په دنیا کې بې رغبته وي که رغبت لرونکی وي؟ بې رغبته وي، ځکه بې رغبتي موږ ته ښکاري، یعنې سم یو د ویښه ورته اړم دي. او چې کله موږ داسې خبرې واورو او دنیا کې بې رغبته، دنیا ختمېدو واله ده، دنیا کې بې رغبتي او هغه څه ته توجه نه ورکول چې څه تاله فایده نه درکوي. او مخکې موږ سره دې حدیث کې کتاب تېر شوی، دې کتاب کې حدیث تېر شوی، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، د یو سړي د ښه دیندارۍ نښه دا ده چې دی پرېږدي هغه څه چې سره د سره تعلق نه ساتي او دله فایده نه ورکوي. نو د یو سړي ښه دیندارۍ نښه دا ده چې دی دنیا له ډېره توجه نه ورکوي، ځکه چې دنیا دله ډېره فایده نه ورکوي، صرف دومره تعلق د دنیا سره ساتي او دومره توجه ورکوي چې څومره دته د هغې نه فایده رسي د ضرورت مطابق، بس د هغې نه اخوا پکې نور څه نه. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. ورب الکعبه دقه زموږ د ټولو حال ده په دنیا کې، دا ټول خلک چې په دنیا کې تاسو وینئ دا ټول مسافر دي، او ډېرو زموږ په مخ کې دا سفر پوره کړی دی. زموږ په مخ کې موږ چې دی د دې دنیا نه بیا رخصت کړي دي، هغه اخرنی چې کوم وخو د دنیا نه د وتو په آخرت باندې ورننوتو، هغه زموږ په لاسونو کې په خپله شوی دی، بیا هم زموږ د زړونو اوږده دي. دا ټول چې دلته څومره ناست یې تاسو وینئ که نه، او ما سره زما موږ ټول ګوره په دنیا کې مسافر یو. دا یو سفر دی د الله طرف ته روان دی. ځکه علي رضی الله عنه به دا خبره کوله، امام بخاري دا روایت راوړی دی معلقا. علي رضی الله عنه وایي چې ارتحلت الدنیا مدبره وارتحلت الآخرة مقبله. دنیا ګوره زموږ نه روانه ده، موږ ته یې شا کړې ده، او آخرت را روان دی، موږ ته یې مخه کړې ده. سبحان الله، څه ناشنا خبره یې کړې وي، دنیا موږ ته شا کړې ده او آخرت راته مخه کړې ده. خو موږ داسې لګیا یو لکه موږ ته چې د دنیا مخه کړي او د آخرت راته شا کړي، حالانکه دنیا موږ ته شا کړې ده. شا کولو څه مطلب دی؟ تیریږي، ختمیږي. نو چې ختمیږي خو شا کړې ده، روانه ده رانه، که نه را روانه ده؟ روانه ده. هر چې آخرت ته زموږ مخې ته دی،
موږ له د مخې نه را روان دي. ځکه بیا وایي چې ولکل واحدة منهما بنون، او د دې دواړو د دې دنیا او د آخرت د دواړو ګورې بچي شتي. فکونوا من ابناء الآخرة ولا تکونوا من ابناء الدنیا. نو شئ تاسو د آخرت ته بچو نه او مه کېږئ د بچو د دنیا نه. د دنیا داسې بچي شتي چې حمل یې شوی او بیا پیدا شي. څه مطلب دی بچي؟ یعنی د دنیا بندگی کوونکي، عبد الدنیا. لکه حدیث کې راځي کنه چې عبد الدرهم، عبد الدینار، عبد الخمیسه، د روپۍ او د دینار او د درهم بندگی کوونکي، د کمبل او د صادر بندگی کوونکي، دا د دنیا اولاد دی. د آخرت اولاد هغه دی چې د هغوی ټول سوچ او فکر او غم هغه د آخرت سره وي. علي بن ابي طالب وایي ځان نه د آخرت بچي جوړ کړئ، د دنیا بچي له ځان نه مه جوړوئ. بیا ناشنا خبره کړې ده فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نن ګوره عمل شتي خو حساب نشتی، او سبا ګوره حساب دی خو عمل بیا نشتی. مطلب دا دی چې نن موقع د موتا سره چې موږ عمل وکړو، ځکه چې نن خو حساب کتاب ورځ نه، نن خو د عمل ورځ ده، میدان د عمل دی. نن بازار دی، په بازار کې سامان هم شتي او تا سره جیب کې پیسې هم شتي. نو چې بازار یې او په بازار کې سامان او سامان ته ستا ضرورت یې او په جیب کې د پیسې وي، نو څه به کې اخلی به. سبا ګوره نه بازار شتي، نه پیسې شتي او نه سامان شتي. څه چې کې نن یې وکړه، څه چې کول غواړې اوس یې وکړه. اوس که تا ته دا چې پته لګېدلي په څه طریقه الله عالم چې ستا لا ژوند شتي او ته به رسې شپېتو ته او اویاو ته او بوډا کېږې به او سپین ږیری کېږې به او نوسي به او کړوسي به بیا به مرې، هغه اوس موږ بای کې څه نشو ویلی. خو موږ د خپل ځان دا وایو چې موږ ته پته نشته. ځکه چې علي بن ابي طالب چې دا سبا ورځ کومه ویلې ده، نو کیدای شي زموږ دا سبا شي او یا لږ سبا دغه سبا راشي. موږ خو دې یېره کې یو. نو که اوس چاته څه په طریقه باندې پته وي چې یاره نه له ما ته وخت شتي او له بوډا کېږم به او له نوسي به او کړوسي به، نو بیا دا جدا خبره ده. او ځکه سبحان الله یو روایت کې راځي، ډېر ناشنا روایت ته امام ابن رجب رحمه الله راوړی دی. وایي چې په سلفو کې یو نیک عمله سړی و، ډېر دینداره. په سلفو کې نیک عمله ډېر او په هغه وخت کې دا بېدیني او د ښکاره ګناهګر دا به لږ و. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام په اوله کې ناشنا و، بیا د خلکو سره اشنا شوی دی او داسې اشنا شوی دی چې د سلفو په وخت کې د دین د مشرانو په وخت کې د بېدینه سړی به په ټوله معاشره کې ښکاره و. بیا به داسې وخت راشي چې د دینداري به وي ناشنا شي. اوس ګوره څوک چې دروغ وایي، دوکې کوي، ګیرې خوري، سود خوري، سندرې اوري، فحاشي کوي، زنا کوي، هر څه کوي، ده ته څوک د تعجب په نظر نه ګوري. خو که مزېداره ګیره دې وه، پنسې دې د ګیټو نه بره وي او په یو مجلس کې د الله او د الله د رسول خبرې کولې، خلک دې د غلطو کارونو نه منع کول، ټول درته په یو تعجب په نظر ګوري چې دا مخلوق آخر راغلی دی کوم ځای نه دی. نو په هغه وخت کې ټول دیندار، خو په هغه دیندارو کې به بیا بعض سم دیندار. نو پوه شي چې په دیندارو کې دینداری دا به څنګه دینداری. نو ځکه یو سړی چې په سلفو کې امام ابن رجب رحمه الله وایي چې ډېر دیندارو څه ملګري خواته ورلو، کور ته تپوس لی ورلو، کې به نو ورسره وایي چې کله ورلو نو فقلبوا بصرهم فی بیته، دا وایي دا خپل نظر داسې وچلو او راوچلو د هغه په دې کور کې چې ده سره څه شی دي. ورته وی موږ ته داسې ښکاري ستا دا کور لکه یو سړی چې روان وي، ناشنا خبره لکه یو سړي چې کډه تړلي یو ځي، لکه اوس چاته وویلی شي چې دا ځای پرېږده یا دا کور هغه په خپله پرېږدي ځي بل ځای له ځي. نو په دې اخري ورځو کې هغه دا سامانونه ټول وتړي، نو کور ته ته ورننوځي څه نه ښکاري. نو هغه ورته وایي چې ګوره روان یې که څنګه؟ هغه ورته نه
روان نیمه خو ولکنی اطرد طردا په دیکه مې لکه داسې ویستی کېږم لکه په دیکه چې مې څوک وباسي په زوره مې وباسي. معنی د هغه د خبرې دا ده که زه نه ځم نو ولې زه به پاتې شم. تاسو ما نه دا تپوس کوئ چې ستا دا کور داسې دی لکه ته چې روان یې، که زه نه ځم نو ما له دیکه راکړی کېږي، زه په زور ویستی کېږم د دې کور نه، زه د دې کور نه په زور ویستی کېږم نو زه به دې کور سره څه زړه ولګوم او څه به زه د دې کور دپاره چې دی خرچې وکړم او دا به داسې کړم او دا لکه د بعضو نن سبا سبحان الله خصوصا زموږ په دې پښتنو کې خو بعضو دې کورونو له او دې آبادیانو له دومره زور ورکړی دی که چې غریب دلته دومره شی که ورته چې ته میلاو شي که دومره هغه هم پیټۍ ته اچولی وي کور کې به یو ځای کې ولګو او جي روخان پکې ولګو، یو جي دومره چته شو، دوه چته شو، درې چته شو او ته به دی به ټول عمر له به دې کور کې پروت وي، نه دي پرېږدي په دې کور کې. دا فیصله د رب العالمین ده که ته ډېر زور ولګوې که نه او ډېر خپې کلکې کړي لکه څنګه چې د نیکعمله انسان وایي چې ولکني اطرد طردا په زور هلې دیکه راکوي د دې کور نه مې وباسي. ته به هم په دغه کور کې پروت او همدغه کور نه به دې جنازه وشي که نه کېدی شي شوي شي او همدغه کور نه ته چې به مینې جنازه به دې وشي. او دا زمونږ په کلي کې دا واقعه راغلی و، یو کس یو تقریبا په 3 کاله به کېږي کور یې جوړ کړو او څه چې خرچې وي هغه یې ټول په دې کور باندې وکړو، کته او بر او یو ته او بل ته او دا کور دی او دا 2 چته دی او دې باندې به دا کوو دې باندې دا سب مال یې به ولګو، سامانونه یې ولې ویوړو، هر څه یې ولې ویوړو، صرف دوی د دې زوړ کور نه پاتې وي چې سبا به هلته شي. هغه شپې له یعنې سهار له هغوی تلو د شپې په 12 بجې هغه ته هارټ اټیک وشو او مړ شو په هغه زوړ کور کې. هغه نوي کور ته قدم هم کېنښه. نو اوس که چېرته د دغه شان سوچ د دغه کور کړی کوم چې له قبره ده نو بیا خو خوش قسمته سړی خو دا کوم زوري چې د دنیا دې کور له ورکړی و الله دې به رحم وکړي. هغې ظاهره کې خو دغه ښکاري ځکه ژوند د عاجزۍ تېرول څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، یعنې موت ته په دې دنیا کې چې را ژوند دی د دې ختمېده او د دې دنیا نه تک د زما او ستا په اختیار کې نه دي. څنګه چې دا سړی وایي چې یعنې زه دیکه کړی کېږم نو زما او ستا په اختیار کې نه ده د دنیا د انتها، نو چې په اختیار کې نه ده نو پکار دا دی چې موت ته بیا څه سوچ وکړو د آخرت دپاره. او خوش قسمته انسان هغه دی چې د دنیا نه لاړ شي او د ځان سره غوره څه ویسي. کم د سره یې پیسې مونږ غوره څه ته وایو، مونږ غوره څه ته وایو، دنیا ته وایو مال. ځکه یو حدیث کې داسې راځي یا یو روایت کې راځي داسې یو اثر کې فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم. دنیا نه خو به تاسو اسم ځئ په دې اثر کې دا دي خو لاړ شئ د دې دنیا نه او ځان سره ویسئ هغه څه چې هغه غوره څه دي ستاسو سره او هغه د دینداري ده. نو څه ناشنا خوشحالي ده د هغه چا دپاره چې څوک مړ شي په ایمان باندې او په توحید باندې او په نیک عمل باندې. خو دا هله کېږي چې کله ته په دنیا کې ژوند د مسافرو تېر کړې هله په نیک عمل باندې سړی مري. یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی دا ابو عنب رضی الله عنه روایت دی په کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا اراد الله بعبد خیرا عسله. کله چې الله د یو بنده دپاره خیر وغواړي نو عسله. صحابه کرامو یا رسول الله عسله څه معنی؟ ويفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. د مرګ نه مخکې الله دته د نیکو اعمالو دروازې کولو کې مقه نیکو اعمالو کې مړ کړي. او ځکه یو حدیث کې ښه واضح راځي ان الله اذا اراد بعبد خيرا استعمله. الله استعمال کړي. صحابه کرامو یا رسول الله استعمالي یې څنګه؟ ويوفقه لعمل صالح قبل الموت. د مرګ نه مخکې ول الله د نیک عمل توفیق ورکوي هم په هغه نیک عمل یې مړ کړي.
په نیک عمل سره د ملاقات هغه د الله سره وشي. څومره خوش قسمته به هغه انسان. او موږ په خپله داسې کسان پیژنو چې هغه د دې دنیا نه تلو او په دې اخره کې یعنې دینداره خو په اخره کې د دیندارۍ له ښه زور ورکړی. دا محض توفیق د الله له طرف نه. ته سوچ وکړه لکه یو سړی ښه دینداره دی او د ده مرګ ته میاشت پاتې شوه او د میاشت نه د دې دیندارۍ له سم زور ورکو، هفته پاتې شوه بیا وله سم زور ورکو. دا نور څه دي خو دغه عرش والا طرف نه توفیق دی که چې لا دومره ژوند د ده دینداري بل شان روانه وه، مرګ ته نږدې د دیندارۍ له سم زور ورکو. دا خو ټول توفیق دی الله طرف نه. خو دا توفیق هسې نه میلاویږي په ارمانونو باندې چې ته صرف درخواستونه داخلوو د دعاګانو او خپله دنیا به کوم، مزدوري به کوم، ښځه پیژنم، بچي پیژنم او شهوت پیژنم او خېټه پیژنم. شیخ صاحب زموږ دپاره دعا کوو چې الله آخري وخت کې استعمال کړي دین دپاره. بس زه به تاله دواګانې کوم او ته خپله دنیا کوه. زه به دقه محراب کې ناست یم ستا دپاره به دعاګانې کوم، بس ته خپله دنیا کوه، مستی کوه او په آخره کې به د الله دین دپاره استعمال کړي. دا په دین باندې چې الله په آخره کې استعمال کړي د دوی سلسله را روانه د برې نه روغی، د برې نه سلسله را روانه روغی. ځکه دغه ټیم کې ول الله توفیق د دیندارۍ بیا ښه ډېر ورکړي. امام حسن بصري رحمه الله به دا نصیحت کو او دا دغه مشهور نصیحت دی چې د علمای بیانوي او امام احمد راوړی دی، نورو امامانو راوړی دی، ابن ابي الدنيا وی هغه به دا وي چې ابن آدم انما انت ایام، ای د آدم بچیه ته یعنې ته څه یې خو دقه ورځې، دا ورځې چې تېرېږي دا ته یې که نه. فکلما ذهب یوم ذهب بعضک، ورځ چې تېرېږي نو ستا بعض حصه د بدن ختمیږي. موږ دومره خوشحاله یو ګړۍ ته نن پلانې تاریخ 15 ورځې بعد به دې شي. دا 15 ورځې چې لاړې شي که نه ستا بدن وریجېږي. ته دا به تشتي دا 15 ورځې چې تېرېږي څه کېږي؟ ستا بدن ورسره کمیږي، ستا ژوند کمیږي چې الله طرف ته روان. داسې په خوشحالۍ موږ ووایو یاره 6 کاله تېر شو. ښه ته دله پته شته چې 6 کاله ستا بدن کم شوی دی ته د الله طرف ته روان یې؟ داسې په خوشحالۍ موږ ووایو. نو دا هغه ناشنا خبره کړې ده چې د ورځې چې تېرېږي ته ورسره ختمېږي د آدم بچیه. نو سوچ وکړه دې خبرې ته. او ځکه امام فضیل بن عیاض رحمه الله دا ناشنا نصیحت دی. هغه د یو سړي سره میلاو شو، ورته یې وویل ستا څومره عمر دی؟ سړي ورته ویل 60 سنه، زما 80 کاله عمر دی. و دې خبرې ته غوږ کېږدي. دا زموږ ټول دپاره نصیحت دی. که موږ سره څوک 80 والا ناسي، که 50 والی، که 40 والی، که 10 والی، ټول دپاره دا نصیحت دی. هغه ورته ویل فانت منذ 60 سنه تسیر الى ربک توشک ان تبلغ. نو بیا خو صحیح ته خو د 80 کالو نه خپل رب طرف ته روان یې. 80 کاله دې وشو ته د خپل رب طرف ته روان یې او نږدې دی چې ورسېږو ته. هغه سړي ورته وویل یا ابا علي انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت دی چې دومره وخت تېر شو د الله طرف ته روان یې او څه به یې څه به نه. هغه فضیل رحمه الله ورته ویل تا ته دا پته شته چې د دې انا لله و انا الیه راجعون څه معنی ده؟ هغه سړي بیا وویل انا لله و انا الیه راجعون. هغه ورته بیا وویل تا ته د دې تفسیر معلوم دی ته چې څه وی؟ هغه ورته ویل فسره لنا یا ابا علي. ابو علي وی ته موږ ته تفسیر وکړه. هغه ورته ویل ته چې دا وایې چې انا لله د دې معنی دا دی چې موږ د الله بندګان یو او مکه الله ته به واپس کېږو. دی تفسیر دی. نو بیا یې زده کړه. فمن علم انه عبد الله وانه الیه راجع، څوک چې دا خبره په دې خبره یقین ساتي چې دی د الله بنده دی او الله ته به واپس کېږي. په دې ټولو ستاسو یقین شته که نه؟ موږ د الله بندګان یو الله ته به واپس کېږو. نو بیا تا ته څه وایي امام فضیل بن عیاض رحمه الله؟ نو بیا دا ورسره یې زده کوي فلیعلم انه موقوف. دا ورسره مې زده کړه
چې الله ته واپس شي نو الله ته به ودرېږي. ومن علم انه موقوف، او چاته چې د دې پته ولګي چې د دې به ودرولی کېږي، فلیعلم انه مسؤول، نو بله بسې دا یې زده کړه چې ودرولی شي نو بیا به دنه تپوس کېږي. ومن علم انه مسؤول، او چاته چې د دې پته ولګېده چې د ده نه به تپوس کېږي، فلیعد للسؤال جوابا، نو بیا دې دغه سوال دپاره جواب تیار ساتي. موږ په خپله وایو انا لله و انا الیه راجعون، موږ د الله بندګان یو، الله ته به واپس کېږو. وایي چې الله ته واپس کېږي نو دا ورسره یې زده کړه چې الله ته به ودرېږي، او چې الله ته ودرېږي نو دا ورسره یې زده کړه چې تپوس به دنه کېږي، او چې تپوس به دنه کېږي نو دا ورسره بیا یاده کړه چې فلیعد للسؤال جوابا، نو بیا دغه سوال دپاره جواب تیار کړه. او ته په خپله وایي چې زه به الله ته ودرېږم زما نه به سوال کېږي، په خپله ته دا خبره منې. نو هغه سړي ورته وایي د بچ کېدو لار څه ده؟ دا خو ډېره سخته خبره ده. هغه ورته وایي اسانه طریقه ده، یسیره. د بچ کېدو لار ډېر اسان کار دی. څه کار دی؟ وایي دا باقي چې د څومره عمر پاتې دی که نه، دا په ښایسته طریقې سره د الله په بندګۍ کې تېر کړه. د دې باقي ژوند چې لږ پاتې دی، یعنې باقي لږ دی او تېر شوی ډېر دی، دا لږ چې ته د الله د رضا دپاره په صحیح طریقې سره تېر کړې، نو هغه تېر شوی ډېر چې تېر شوی دی که په هغې کې دنه څه کوتاهي شوي دغه لږ د لاسه به ته الله وبخي. څه ناشنا نصیحت یې ورته وکړو. او وی که چېرته په دې را روان لږ عمر کې دې د الله نافرماني وکړه، نو بیا به رانیوی کېږي په هغه تېر شوي عمر باندې او پر روان باندې په ټولو به رانیوی کېږي. څومره قیمتي نصیحت ته زموږ دپاره، ځکه موږ ټولو ته پته لري چې یقیني عمر هغه تېر شوی دی، لږ شکي کېدی شي دا پاتې دي. دا لږ کېدی شي دا پکار دی چې موږ یې ښایسته تېر کړو، چې د دې لږ عمر د ښایسته تېرولو دلاسه الله زموږ تېر شوی عمر موږ ته وبخي. او که په دې معمولي لږ عمر چې کوم پاتې دی او شکي دی، که په دې کې موږ ښه عمل ونه کړو، نو الله هم په دې تېر شوي هم رانیسي او په دې راتلونکي هم موږ رانیسي. دا هغه ډېر ښایسته نصیحت کړی دی. او ځکه دا هم د امام حسن بصیر رحمه الله نه نقل دی، وی درې علما په یو ځای کې راجمع شو. نه هغه یو ته ووایي د دوو پکې، وایي ستا څومره امید دی، یعنې دنیا کې د پاتې کېدو ستا څومره امید دی؟ د یو عالم ته یې ووایي ستا په دنیا کې د پاتې کېدو څومره امید دی؟ دا تپوس زموږ نه کړی وی نو، ځکه زموږ سلسله خو کړوسو ته هم رسېدلې ده، نوسي به یې کړوسي به یې ودونه به یې غټه قیسه ده. او چې چا ته ووایي چې یعنې د مرګ ولې څه چل دی؟ او که چا ته دې ووایي چې بوډا شوی، ځان له دې جاښه وکته. که چا ته دې ووایي چې عمر دې زیات شوی دی، ځان له دې مسله وکته. نه نه نه، به چې چا سره میلاوېږي به ښه ماشوم وي، اوس هم ښه تر و تازه، له شپېته اویا کاله اوس هم پاتې دي، پرېوځه ښه پاره عمر څه تېرېږي، خو نه خو په یو ځای ولاړ نو بس دی به خوشحال. اوس دا مسله ده، دا د امیدونو د لاسه، دا په دې ولې دا خلک ورانېږي؟ د اوږدو امیدونو د لاسه. مشهوره دا و چې ښځو به په دې عمر باندې جنګونه منګونه او دا قیسې ډېرې کولې، که نه ښځه په دې سخت خفه کېږي چې د عمر دې ډېر. اوس نارینو ته هم نشي ویلی چې عمر دې ډېر دی. او که دې ورته وایي چې ږیره سپینه شو، دا د سعودي عرب اوبو والې ده او دا غرمو والې ده او دا کار والې ده او دا پلاني، ویې منه بس عمر دې تېر شوی دی، روان دی. ولې دې کیسې دي؟ لکه اوس یو سړی که ماته دا ووایي چې ستا عمر مثال کې ډېر دی، یا ته کمزوری شوې په دې کې یا په دغه کې، او زه په دین ښه یم چې نه زه اوس هم حقه شان یم څنګه چې زه د 15 کالو وم، دا ناروانه ده. دا خو د کلونو خبره ده، میاشتې تېره شي که نه میاشت، ستا په بدن کې فرق راځي، زور یو شان خو نه پاتې کېږي. دا ته څومره بره روانې کمزوری کېږي کمزوری کېږي کمزوری کېږي. دا د څه د لاسه موږ خفه کېږو په دې، ځکه چې هلته زموږ امیدونه ډېر اوږده دي. که چېرته زموږ امیدونه لنډ وی که نه، نو بیا په دې خبره نه خفه کېږو. لکه اوس کې یو سړی راغی تا ته وایي ته ځوان سړی د 13 کالو یې، یو کس راغی تا ته وایي 40 نه یې؟ یاره یم.
لکه چې مرګ هسې هم رانږدې دی یم 40 وایي که 50 وایي که 80 وایي د ده هسې امید لنډ دی ځکه چې دی دقه کوي چې یا نن ځمه او یا سبا ځم په ده دا خبر اثر نه کوي چې د ده عمر 30 دی او که د ده 40 دی دې ته خو پروت هغه سړی دی چې د هغه لکه اوس یو سړي دا امید دی چې زه به څو کاله تېرو 80 کاله دا د زړه کې اچولی دی 80 کاله به تېرو 80 کاله به تېرو او دی دی د 30 شو او تا ورته وایي د 40 وایي خفه کېږي بلې که خوشحالي ولې خفه کېږي 10 کاله دې وله راکم کړو قصه دې وله لنډه کړه ځکه چې د هغه په دغه کې حساب کې کالکولیټر کې خو اوس هم 40 کاله لا پاتې وي تا کولی شئ 10 کاله راکته کړو دی به تا سره ونښلي دا د اوږدو امیدونو د لاسه دا 3 علما کېناستو نو دا یو دی بل ته وایي چې ما عملک یعنې څنګه ته دنیا باره کې ځکه دا قصه د دې لپاره کوم ځکه چې دا حدیث کې هم دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې امید لنډ ساته کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې امیدونه لنډ ساته کوم ځای کې دې څه معنا شو ضربت رواني یا مسافر خو پروت نه یو ځای کې که نه ډډۍ لګولي نو دی یو عالم دا وایي دی اولني یاره وایي زه خو دومره یېرېږم او قصه زما لنډه ده ماته ښکاري چې کله را باندې میاشت راشي که نه میاشت لکه یو میاشت ختمه شوه بل راله وایي زه یم چې په دې میاشت کې زه مړ یم میاشت چې بله شروع شي نو زه څه یم دې کې مړ یم دوو ملګرو ته وایي ارمان دې ډېر اوږد دی دې چې خبره تا میاشت ته اړولې دا هغوی ته اوږده ارمانونه ښکاري میاشت ته میاشت ته پروت یې زه به په میاشت کې مرمه دویم ته یې ووایي ستاسو څه نه هغه وایي یاره زه خو چې جمعه را باندې راشي که نه نو زه یم دې بل هفته کې مړ یم یعنې یو هفته مې پوره کړه او بله شروع شوه نو څه یم بس دې کې مړ یم نو هغو ته دا امید دی اوږد دی ځکه چې ته د جمعې په دغه کې پروت یې هغه بل ته یې ووایي ته څه وې ما عملوکه الله اکبر دې درېم ناشنا جواب ورکړی څه امید دی څه امیدونه ارمانونه څه تخطیط لکه دا بعض وایي که نه ستا د مستقبل څه پلین شته دی مستقبل څه سوچ دی ښه دا جواب واوره وایي ستا څه امیدونه دي هغه ورته یې ووایي هغه سړی به څه امیدونه وساتي چې د هغه ساه د بل چا په لاس کې د سم جواب ورکړو زه به د څه امید وساتم او زما ساه د بل چا په لاس کې ده دا بل خو له بیا میاشت یادوي دا بل هفته یادوي چې هفته کې یېرېږم زه خو دله د سکڼ یقین نه ساتم ځکه چې ساه مې به بل چا په لاس کې ده داسې ژوند تېرول غواړي د دې ساه هېڅ یقین د دې نشته ځکه چې د بل چا په لاس کې ده نو ته په دې څنګه یقین کوې دا ستا په لاس کې خو نه چې ته په داسې مضبوط ډډه دې ورته لګولې ده او ځکه داسې راځي په بعضو کتابونو کې وایي د سلفو په وخت کې یو کس لاړ د یو خپل ملګري تپوس له چې ورې وټکوه دننه ورته اواز راغی وایي څوک یې وایي پلانې وایي څه کار دی وایي هغه پلانې شتي خپل ملګری ورته یاد کړو وایي لیس هو فی البیت او کور کې نشته کله به راځي او وینځه ولاړه وه دروازې سره هغه خادمه هغې وله ډېر ناشنا جواب ورکړو الله اکبر وایي کله به راځي هغې ورته ډېره ناشنا خبره دې وکړه نو چې چا ساه د بل چا په لاس کې دی مونږ به تا ته څه ووایو کله به راځي چې د یو سړي ساه د بل چا په لاس کې نو زه به تا ته څه ووایو چې کله راځي څومره ناشنا خبره یې ورته کړې یعنې دا وینځه دا خادمه ښه پوهه فقیهه زنانه ده
او پوهه به څنګه نه چې هغه د سلفو سره ژوند تېری او د هغوی په کورونو کې ده اخوا او شا کې چې کوم خلک دي هغوی د دنیا نه بې رغبته دي دا اوس هم د دنیا نه بې رغبته شوي دي دا اوس یو سړی لکه د یو ښځې سره واده وکړي هغه ښځه ښه دیندارې او دی راولي داسې کور ته چې هغه د بېدینۍ نه ډک یا دیندار اوس هم څه شي بېدینه شي او ځکه د سلفو په وخت کې مختصر قصه به ته ذکر کوم لږ تفصیلي شتي یو ډېره دینداره وینځه وه او د ډېر انتهایي دینداره مالک سره وه هغه د ده نه بل سړي واغسته چې هغه هم ښه دینداره سړی و یو څو ورځې بعد دا بیا راله په هغه مالک پسې زوړ پسې وایي زه هلته ژوند نه تېروم زما هلته ژوند نه تېرېږي زما هلته سوځي او زه بس هر څه ما واپس کړ چې هغه ورته څه چل دی وایي هغوی د شپې تهجد نه کوي صحیح ده فرض مونځ نفل دا نور دا کوي روژې هم نیسي ډېر پاک حلال رزق والا خلک دي ډېر دینداره دي تلاوتونه دغه نه کوي تهجد نه کوي دا اوس د دې تربیت شوی دی دا قشن ماحول غواړي نو که دینداره ښځه دې راوسته داسې ماحول ته چې هغه د بېدینۍ ماحول و غالبا هغه به اوس هم بېدینه شي او چې بېدینه زنانه دې داسې ماحول له راوسته چې هغه دینداره خلک نو دا اوس هم غالبا څه شي دینداره شي نو اوس تاسو سوچ وکړئ د دې وینځې د جواب ته څه جواب دی کله به وي راځي څه جواب دی وایي سایې د بل چا په لاس کې دی نو موږ به تا ته څه ووایو چې کله به راشي او دا یقیني خبره ده ته چې له کور نه راوځې سهار تا ته یقیني ده پته ته به واپس راځي او ځکه دا یاده که دا خبره په زړه یې ولیکه ته خو روزانه دې کور ته وردننه کېږي او بیا ترې راوځې یا راوځې او بیا ورننوځې یو ورځ به ترې راوځې او بیا به نه ورننوځې دا لیکل ځان سره والی یو ورځ به هم د دې کور نه وځې بیا به نه راځي او مقبرې له ته ځې او بیا راځې دا یاده که چې یو ورځ به ځې خو بیا به راځي ده هلته به پاتې شي کن فی الدنیا کأنک غریب د ناشنا خلکو په شان ژوند تېرول دې ناشنا کیسې چلي زړه یې نه لګي کور مور جوړوي ولې نه جوړوي ځکه چې د دې خلکو سره طبیعت نه دی لګېدلی ناشنا دي لکه اوس ما او تا کې یو کس مثال کې لاړ بل ملک ته د دغه انګریزانو یې طرف ته یا د افریقې دې ملکونو طرف ته ورغی نه په ژبه پوهېږي نه په نظام او قانون پوهېږي نه ملګری شته نه نور څه شته ډېر وګځلې ځمکې دي کورونه به جوړوي هېڅوک نه کوي که نه ونې به نهالۍ او پټي به جوړوي د الله نه دی به دې سوچ کې دی چې یا الله اوس مې دا کار ختم کړه چې واپس والوځم زه ساه مې وځي وي دلته ځکه چې دی دلته ژوند د څه تېروي د ناشنا خلکو دا دویمه خبره سبحان الله د دې نه بیا ډېره زوروره ده او عابر سبیل دا بیا د دې نه درجه لږه اوچته ده دا ته فایده ذکر کړه لکه یو سړی دی ناشنا او یو سړی دی مسافر په لاره باندې تېرېدونکی ما وی د لارې د تېرېدونکي درجه بیا د بل نه اوچته ده ولې اوچته ده څوک ما په دې پوه کړي څه وخت دپاره بیا هم دا غریب چې دی غریب ګوره په عربۍ کې ناشنا ته وایي غریب دا غریب نه کوم پښتو کې جو دا غریب دی دا کوم چې غریب دی دی له بیا هم څه وخته پورې یو ځای کې دی خو دا عابر سبیل چې دی دی خو نه ټینګېږي نو ځکه دی ابلغ دی د غریب نه دا معنی ابلغه ده او د دې درجه لږه اوچته ده دی نه کیني څه درجه کې دا د مسافرو ژوند او په لاره کې که د ده مخې له ډېر څه راشي دی د هغې طرف ته توجه نه ورکوي ځکه چې دی روان په خپل سفر باندې او دلته دا مسافرو زموږ خو دلته دا څومره مسافر ملګري چې په دې خبره ښه پوهېږئ تاسو
که دلته چاته وایي چې ځان له دا کور برابر که دا کمره دي برابر که چاته بل شی بل شی یا سم سبا تیزو. دا ښکلی مثال دی زموږ دپاره سبا تیزو. دغه شان د دنیا په باره کې که ما ورته ووایي که نه چې سبا تیزو نو ډېر کار به وشي. اما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه ما یو پیر کور کې څه کار کوو نو بعض ملګرو ما ته دا وایي دومره خرچې دې وکړه پردي کورونه دي. نو ما ورته دا ووایم ما کوم کور چې ستا په ملک کې دی دغه ستا دی. ما ته وایي د دې پته نه لګي چې کله دی مالک پردی کور دی وځي نو ما د هغې کله پته لګي چې هغې مالک ته ته وایي چې وځي د هغې څه پته لګي پته د دې هم نه لګي پته د هغې هم نه لګي. دلته موږ دغه پراته یو که مالک څو پورې وغوښته یو خو که یو ورځ راپسې دا سودی راغی ورې وټکو چې ځئ ځو. نو ته چې د پاکستان او د افغانستان او د بل ملک او بل ملک کې د کور دی او په هغې کې ته پروت یې نو چې ملک الموت راشي وایي ځه هلته به څه کړي مالک درته وایي دنیا هغه مالک درته وایي حقیقي مالک درته وایي. نو ما کیسې وده زړه به مه خرابوه دلته هم پته نه لګي هلته هم پته نه لګي. نو دا زمونږ ستا ناشنا یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته نصیحت کړی دی چې کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. بیا ګوره یعنی دا دنیا زمونږ دا چې کومه روانه ده په دې کې هر څه ته ودرېده هر طرف ته توجه دا هم زمونږ نه د دینداري خرابوي. ځکه دومره دنیا کوه چې څومره ورته ستا ضرورت دی که هر شي ته ودرېږي او هر څه باره کې سوچونه کې نو آخرت طرف ته دا سفر به د باندې څه شي دا به ګډوډ شي. نو سفر مه ګډوډ کوئ. او ځکه حدیث کې راځي امام ترمذي رحمه الله راوړی دی موږ یو درس کې څه بیان کړی یم مثل ابن آدم و الى جنبه 99 منیه مشکات کې دا حدیث دی چې یعنې د آدم دا بچی چې کله پیدا کړی شو که نه نو د ده غاړې ته یعنې یو طرف ته د ده دې اړخ ته یو کم سل مصیبتونه دي او سختي دي. ان اخطأته المنایا وقع فی الهرم حتی یموت که د ټولو مصیبتونو نه دی بچ شي کنه یو کم سلونه په آخره کې به بوډاوالی راشي مړ شي د بوډاوالي نه خو نشي بچ کېدی کنه د هغې نه به بچ شي. هسې دا مالداره خلک خو تاسو لیدلي دي که نه دا بیا دا باچایان او دا پلانی وزیر اعظم دی او دا پلانی وزیر دی او دا ملک دی او دا او وایي څومره غوړ زیړ ګرځي. زه صحیح شو ده ځان وساتو له دغه سختو نه د بوډاوالي د دې سختې نه به ځان بچ کړي دا به پرې راځي او د دې مرګ د دې سختې نه به ځان بچ کړي دا به پرې راځي. نو دنیا ټول د امتحانونو ځای دی زړه پکې مه لګوئ. او بیا څنګه چې عبدالله بن عمر به بیا دا خبره کوله چې ماښام کې نو د سحر انتظار مه کوه. څه مطلب دی یعنې دا سوچ یعنې دومره امید هم مه ساته چې زه به سحر یم لږ امید ساته او چې سحر شي بیا انتظار ماښام مه کوه. عبدالله بن عمر اوس وایي چې زموږ دا لیدلی ارمانونه کال بعد الله اکبر کال بعد زه صحیح ده وی 2030 پورې به شوي 2025 یعنی د څو یعنی 2 کاله بعد 3 کاله بعد 4 کاله بعد به دا کار زه تاله وکړم او دا به دي شو او بیا به دا په دې باندې 15 کاله لږې خو ته به وینې چې څومره خوند کوي. دا کوم امید دی 15 کاله پې لګي لنډ امید ساته نو ژوند به دې هم ښایسته تېرېږي. دا زمونږ دا ژوند ولې ښایسته نه تېرېږي دا یو وجه ده چې امیدونه هم ډېر اوږده شوي. لکه اوس یو سړی د هغه سره 200 روپۍ دي څو که د ده امید لڼي دا ولې څه دي پوره دي او که د ده امید صرف د 2 ورځو ډېر اوږد هم نه یم د 2 ورځو نه دي پوره 2 ورځو هم نه پوره کېږي. خو که دې دا ووایي لکه څنګه چې ابوذر غفاري رضی الله عنه باره کې مشهوره لکه که 2 کجورې کور کې پرتې دي یو وخوره دا بله به چې د غریب له ګاونډي له بل
روان وخت الله راکوي. که چېرته زما او ستا دا امیدونه لنډ شو که نه، نو زموږ دا ژوند به هم ښایسته شي او دا څه چې موږ سره دي په دې باندې به اکتفا وکړو، ماړه به شو په دې باندې. لکه اوس یو سړی دی د هغه سره د میاشتې خرچه پرته ده، د میاشت څومره لوی ژوند دی، ته به ژوندی میاشت، ستا دا بچي به ژوندي میاشت، نو چې دا میاشت خرچه تا سره پرته ده، ته الله شکر ولې نه ادا کړي؟ د یوې میاشتې خرچه تا سره، د کال خرچه پکې پرته وي د بعضو سره، دا خو باچایان دي د کال نه د کلونو بوجۍ یې ډکې کړي دي، اخر کې پکې دا خپله یې ورمنډې وردننه کړي، خو دې غریب هم په یره کې دی، ځکه چې هلته امید دومره دی چې دغه بوجۍ باندې هم کار نه کېږي. په بینک کې چې هغه کروڑاو پرتې دي په هغې ګزاره نه کېږي، ځکه چې هلته امیدونه ډېر زیات دي. چې د سړي سره د میاشتې خرچه پرته وي، د هفتې خرچه پرته وي، د ورځ خرچه پرته وي، الحمدلله. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي چې یو سړي باندې سحر شي په داسې حال کې چې ده ته امني، صحیح امني، بدن یې روغي او د دغه ورځې خوراک ورسره وي، وایي لکه الله چې ده ته دا دنیا سمه راټوله کړې داسې. په موږ کې څوک دی چې دا دنیا ول الله نه ده ورکړې داسې، چې سحر کې ستا بدن روغ دی، په امن او امان کې د ورځې خوراک د سره شته، دا باچا دی، دا سړی باچا دی. خو دې د خپله باچایي په ځان کله خرابه کړي چې صحیح دی، دا خو د نن ورځې ډوډۍ ده، خو را روانې جمعې له به زه څه خورم؟ نو جمعې ته څو ورځې دي؟ وایي جمعې ته خو چې شپږ ورځې بعد د سره غم دی چې سبا خوري. دا خو امیدونه اوږده شو که نه؟ دی خو لا بیا هم ښایي د روانې جمعې غم راغستی، 2 کاله بعد به څه کوم او 3 کاله بعد زما بچي او دا صحیح ده، غم به کې دا نه یم چې غم مه کوه، غم به کې خو دومره نه چې ته په دې دنیا کې ورننوځي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې نصیحت باندې عمل ونه شي. نو ځکه به عبدالله بن عمر بیا دا خبره کوله چې ماښام کې نو د سحر انتظار مه کوه، او چې سحر کې نو بیا د ماښام انتظار مه کوه، او مخکې دا ووي وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، او دا روغ بدن د بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه، او دا ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. دا غنیمت ته ورب الکعبه، یعنې دا کوم نعمت چې الله موږ له راکړی که د دې احساس هغه چا ته دی چې چا سره دا نعمت نشته، او هغه یا بیماران دي او یا په قبرونو کې پراته دي. ته ورشه د هسپتالونو ته دوی نه تپوس وکړه دا بیماران چې پراته دي دوی څه ارمانونه دي. دقه وایي چېرته مونځ مو کړی، یو سجده م الله ته ولګولی، دینداري مو کړی، نن نه کېږي وایي، هېڅ هم نشته. او دا قبرونه والا خو ارمان کوي چې یو سکنډ راته میلاو شو، یو پیرم استغفر الله وویلی، یو پیرم سبحان الله وویلی، 2 رکاته مونځ مو کړی. نو ځکه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی 5 خبرې د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه. چا ته یاد وي؟ څو پیرې دا حدیث مو ذکر کړی، دا هم تاسو ته نه معلوم. جی روغ صحت د بیماری نه مخکې، مالداري د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼه، ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه، فراغت د مصروفه کېدو نه مخکې، او ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. دا 5 خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي، او دې کې معنی دغه پرته ده چې غنیمت یې وګڼه، یعنې فایدت یې واله، نن د سره شتي سبا یې هېڅ پته نه لګېږي. نو دا ډېر د وعظ او د نصیحت نه ډک روایت د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، او په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه که روان حدیث شروع کړو نو وخت لږ پاتې د هغه پکې پوره کېږي نه. دغه شان موږ 40 حدیثونه پوره کړو، او دې حدیث کې دي 50 حدیثونه، دې کتاب کې دي 50 حدیثونه. نو دا 40م حدیث ختم شو، انشاءالله روان درس کې به د 41م حدیث نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دنیا او د مال او د ښځو د فتنو نه لرې ساتي،
او الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.